السلام علیکم ټول ډېر دا وسلام خلیل پټی ته لار وتی ته دو یې خوار ته چې راوخیږي چې پله هره طرف ته چې سیده لاره ده مخامخ ډله دی ډله کورونه دي نور محمد پپوړي دي ضرور خلیل پټي ته لاره لوړه ده یې غره اوپر وشي هغه چې د پولې ته واده چې پله وشي هغه دی که پول دی هغه پورې لاره ده شارټ کټ دولت باندې کې اوږده ده هلته ورته پول تړی دی اوبه لاندې وځي ښایسته پول دی غاړې کټ کړی دی پول په وجه باندې او وایي خلک راوړي پرې ګوډي ټول د خلک په خواړ کې راوړي یا خواړ لاره ده داسې چې اوبه باران کې خواړي دی پکې پسې راوشي اوس وچه ده نو اوبه پکې نشته اپوري مې کلي ستغه دی ښایسته ګوډې ورته پېښلی ګوډې دي پوره تولیدای شي پکې ګوډې لاندې دغه غاړې کې پول تړلی دی اوبو دی پوره خلک په باندې راوړي هلته کې ګوډی راووختو دلته سې چوپ یې کوټلې والا روان دي یې ګوډی راووشو په پول باندې سخت دی خو بس ګوډي په باندې سي اوسي چړوي ده دې مخې نه ټول کورونه باندې چندرې ورته لګېدلي دي ټول په بار دي جوړې ستغ دی دې باندې ګوډې خېږي اوس ویړه دی ډېر سخته ته مخامخ غار دی پوس ټول چړوي ده تکړه ګولې سکوټر والا پروګرام مخامخ مقبره ده کوټلي خور ده په ستره باندې راغلم چې ریکارډینګ پکې لږ وکړو وطن پکې چوپ کړو کلی وبې وینئ تاسو ټول موسم ښایسته دی وریځه راغلې ده باران هم پکې وشي امکان یې شته
عشت علي کا زبرخان کا یې ټول همخوا غار دی یو کولګورو غار ټول وطن ډک شو بند شو کورونه پکې جوړ شو اباد شو اول دومره نه و خولي و د ټول وطن پول هم والی دی کې پولې تړلی دی اوبو دې پوره خوا دې په دا پخوا غار دی خلیل پټی دې کې هم کور روان دی بنیادونه یې ویستي دي دا په بندیږي ټوله یاره ټوله مخامخ یې مې کلی دی پوه یې پله کوټلې ده وړه کوټلې دا خالد پټی دی دغه جومات دی مدرسه پکې ده خالد پټی دا مقبره ده کوټلې خور ده کسان راوتی دي قبرون سره ناست دي جنازې دي پرون پکې مړه شوی او جنازه پکې شوې نن بل مام وه پوت علي ترخان یې کوټلې مقبره ده